نن زه تا پرېږدم نه وژنمه دې ستا د لاسه ما ته په دې کور کې خلک غلام وي وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل نن یو داسې ویډیو له تاسو سره شیر کوم چې دا ویډیو د یو ډرامې متعلق ده دا ډرامه کې څه دي دا ډرامه ولې مشهوره سوه د دې ډرامې اهم خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم په تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ سبسکرایب یې کړئ فالو یې کړئ او په خاصه توګه کمنټس باندې ولیکئ نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم تاسو به په یوټیوب باندې د دنیا جهان ډرامې کتلې وي ډېرې ډرامې به هم کتلې وي او ډېرې ښې سبق آموزه ډرامې به هم کتلې وي لیکن دا ډرامې ذکر چې زه نن له تاسو سره کوم دا ډرامه د هغو ټولو ډرامو ریکارډ مات کړي په دریو حوالو یې ریکارډ مات کړي اوله دا وه چې د دې ډرامې ویوز په یوه میاشت کې 10 لکه ته ورسېدي یعنې 10 لکو کسانو دا ډرامه وکتله او د دې دویمه غټه خبره دا وه چې په دې ډرامه کې نادیه ګل مرکزي کردار ادا کړی و نادیه ګل دې ډرامې ته له 8 کلو بعد راغه په دې ډرامې کې د خپل فن مظاهره وکړه 8 کاله نادیه ګل له ډرامو آوټ سوې وله په یوه ډرامه کې کار نه و کړی لیکن په دې ډرامه کې مرکزي کردار ادا کړي او په دې ډرامه کې د ملنګي فلم چې اوس شاید عثمان صاحب جوړوي تیاروي او په 11 اګست 2023 باندې به دا فلم ریلیز شي په دې فلم کې اصغر چیما د ویلن کردار ادا کړی و لیکن په هغه ډرامه کې اصغر چیما صاحب د هیرو کردار لوبولی و د ډرامې نوم څه دی جی ها د ډرامې نوم دی ما په دې جنت کې پرېږده دا ډرامه باندې تقریبا 12 لکه روپۍ خرچه راغلی وه یعنې په یوه ډرامه باندې 12 لکه روپۍ تر اوسه پورې خرچه نه ده راغلې دا واحده ډرامه ده چې پر دې باندې 12 لکه روپۍ راغلې وي ډرامې به جوړېدې هغه ډرامې به له 50,000 یې ونیسي تر زیاده 4 لکه روپۍ تر 4 لکه روپۍ پورته ډرامه جوړه سوې نه ده دا ډرامه ما په دې جنت کې پرېږده په دې باندې 12 لکه روپۍ خرچه راغلی ده او په دا 12 لکو روپیو کې نادیه ګل چې د مرکزي هیروین کردار یې پکې ادا کړی دی د دې ډرامې فیس 4 لکه روپۍ واخیستې 4 لکه روپۍ په لویو فلمانو کې کوم چې په سینماو باندې چلیږي لکه ملنګي فلم لکه بدماشي به درنه پاته کوم لکه شهنشاه باچا دارنګه فلمان چې چلیږي نو هغو فلمانو کې یو منجاو اداکار یا ویلن یا هیروینه هغه هم تقریبا 6 لک روپۍ په ډېر مشکل سره اخلي څوک 6 لک روپۍ واخیستې زیات پاپولر وي څوک 5 لک څوک 3 لک لیکن په دې ډرامه کې ما په دې جنت کې پرېږده نادیه ګل 4 لک روپۍ واخیستې او په دې ډرامه کې دوو خوندو د خپل فن مظاهره کړې ده نادیه ګل او له دې سره د دې خور نیلم ګل هم په دې ډرامه کې کردار لوبولی دی ګرانو کتونکو د فلم او د ډرامې فرق یې دا وي چې فلم تیار سی بیا د هغه د ریلیز ډیټ راسي یعنې په هغه تاریخ باندې هغه فلم پر غټ سکرین سینماو باندې ریلیز سی بیا څه محدوده کتونکي ګوري چې سینما ته ځان رسولی سي او سینما ته ځي ډرامه یو داسې شی دی چې ډرامه ریلیز سي دا په مختلفو چینلانو باندې په یو چینل باندې وچلیږي
هغه بیا هر کتونکی کتلای شي. ما په دې جنت کې پرېږده ډېره زبردسته ډرامه ده. په دې کې ډایلاګ، په دې کې د هر فنکار پرفارمنس ډېر زبردست دی، ډېر مضبوط دی، ځکه انسانانو دا ډرامه خوښه کړې ده. تاسو به کتلې وي، یقینا تاسو به کتلې وي. که کومو کتونکو کتلې نه وي هغه یا پر یوټیوب باندې دا ډرامه کتلای شي. ګرانو کتونکو دا و د یو پاپولرې ډرامې ذکر ما په دې جنت کې پرېږده. د دې حال احوال چې ما له تاسو سره شیر کړل. امید لرم چې ستاسو به خوښه سوي وي. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.